ورور وایي په 2 ورځې کې مې د کوزدې خبره حل سوله. د کوزدې چې کوم مشکلاتو د 1 کال څه چې هغه ګر سره په شک کې وه، لیکن دا وظیفه چې ما خالي 2 شپې وکړه، 2 ورځې، او زما د کوزدې مسله حل سوله. ګوره په دې کې هېڅ شک نشته د حضرت موسی علیه السلام یو داسې دعا مبارکه ده، یو داسې زوروره وظیفه ده چې تاسو د هر جایز کار دپاره وکئ په ښه نیت سره، په صبر سره، او شرط به دا وي چې 5 وخته لمونځ به کوئ. که تاسو 5 وخته لمونځ کوئ نو هغه کار به زر تر زره وسي انشاءالله. د یوه فرض لمانځه بعده 301 وار ویل کېږي بسم الله الرحمن الرحیم ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر. په شروع کې هم 11 واره درود ابراهیمي، په آخر کې هم، نو هغه کار به زر تر زره وسي. او کوشش کوئ زیات تر زیات عبادت کوئ، الله ته ځان نږدې کړئ، لمونځ مه قضا کوئ، د قرآن پاک تلاوت کوئ. نو هغه کار ته پریشان یې، د کاروبار دپاره هم کولی، د ډاکومنټس دپاره هم، د کوزدې دپاره هم، د هر شي دپاره یې کولی سي، هر جایز کار.